په مدینه منوره کې یوه زنانه وفات شوه، خو چې کله هغې له غسل ورکاوه د غسل په ټیم کې ورسره یوه عجیبه واقعه راغله. واقعه به راسره مکمل وګورئ، زموږ دپاره پکې ډېر ښکلی عبرت دی. ملګرو داسې وه که نه، په مدینه منوره کې یوه زنانه وفات شوله. چې کله هغه وفات شوله 4 زنانه ولګېدلې او دغې ښځې له چې دی نو غسل ورکاوه. چې کله یې له غسل ورکاوه په دې کې یوه زنانه یوه خبره وکړله، ویل دې د پلانکي سړي سره چې دی نو تعلق و. دا خبره چې کله وکړله که نه، د دې ښځې دا لاس چې دی نو دا د کومه ښځه چې وفات شوې وه د دې پر یخپا پسې ونښتو. چې کله د دې پر یخپا پسې ونښتو که نه، دې ډېر زیات کوشش کاوه چې د خپل لاس دې ازاد کړي، خو داسې نه ازادېدو. دلته د بهر نه خلکو چې دی نو اوازونه ورته شروع کړله چې د جنازې ټیم پوره دی او د ښځه چې دی نو که دا تاسو غسل وله ورکړی وي نو دا چې دی نو بهر ته راوباسئ. نو هغه چې دی نو د ښځې ورته دننه آواز وکړو که نه، وایي ستاسو دې مړي چې دی نو زما دا لاس نیولی دی او زما دا لاس نه پرېږدي. چې خلک خو هم ډېر زیات حیران شو. د هغه نه پس چې دی نو یو کسان ولګي او په یو ملا پسې لاړ شي او دا واقعه ورته بیان کړي، او ملا ورته ویل که نه د کومې زنانه چې دا لاس یې چې نیولی دی د دې زنانه نه دا لاس کټ کړئ. نو د زنانه د خاندان ته چې کله وویلو، نو زنانه خاندان ته مکمل انکار وکړو چې موږ داسې نشو کولی. بیا یې په یو بل ملا پسې لاړلو، چې په بل ملا پسې لاړل نو هغه ملا ته یې ویل که نه، نو هغه ته ټوله واقعه بیان کړه. ملا ورته ویل که نه دا کومه زنانه چې وفات شوې ده نو دې نه غوښه کټ کړئ. چې دغه خبره ورته وکړه نو دا کومه زنانه چې وفات شوې وه دې خاندان ته پته ولګېده، نو دوی ته انکار وکړو چې موږ داسې نشو کولی. په دغه کلي کې هوښیاران کسانو چې هغه کله چې دی نو امام مالک له لاړلو او امام مالک ته چې دی نو ټوله واقعه بیان کړله چې داسې واقعه راغلې ده. امام مالک چې دی نو هغه ورسره راغی، هغه ورته ویل چې پرده ولګوئ. چې کله یې پرده ولګوله، امام مالک چې دی نو دننه راغی، نو دې ښځې ته یې ویل که نه ستاسو ګوایان شته دی چې دا ښځه چې دی نو دا تا لیدلې وه د دې کس سره. نو هغه ورته ویل چې ما سره ګوایان نه وو، او داسې وه که نه چې دی به منګی اخیستی او منګي کې اوبه اخیستې وې، په دغه چې دی نو د ګاونډیانو په دې ګېټ په دې مخه تېرېده. نو ما پرې ځکه شک وکړو، د دې وجې نه چې دی نو ما ویل چې د دغه کس سره تعلق دی. او د هغه نه پس چې دی نو امام مالک چې دی نو قرآن شریف یو آیات ووایو چې کوړه راوړئ که نه، او دا ښځه چې دی نو 70 کوړې ووایي. چې کله امام مالک دا خبره وکړه کوړه یې راوړه 70 کوړې دا زنانه وواله، نو دا زنانه چې دی نو دا لاس بیا هم نه ازادېدو. بیا چې تقریبا 75 کوړې وواله، چې کله تقریبا 80 کوړې وواله که نه، د ښځې لاس چې دی نو دا کومه ښځه چې وفات شوې وه د دې د خپې نه بچ شو. ملګرو په چا باندې چېرته هم الزام مه لګوئ که نه، هغه چې دی نو په یوه زنانه باندې الزام لګولی او د هغه لاس چې و نو د هغه زنانه په خپې پسې نښتې او چې کومه زنانه وفات شوې وه هغه باندې الزام لګولی و چې دې د پلانکي سړي سره تعلقات و، د پلانکي سړي سره غلط تعلقات و. نو ویډیو د ټولو مسلمانانو سره شیر کړئ. په زندګۍ کې به چېرته هم په چا باندې الزام مه لګوئ چې ستاسو سره چېرته هم چې دی نو پروف نه وي یا تاسو څوک په خپله لیدلی نه وي. ملګرو